السلام علیکم زما خویندو، زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. نو زما خویندو نن پروګرام دی په باره کې و چې دا ډېر خلک کنفیوز دي چې جیم دی. نو ټرینر اکثر جیم ټرینر هر یو دا خبره کوي چې تاسو ته مطلب جیم چې دی نو که تاسو وزن کمول غواړئ د وزن کمولو جیم سره څه نشته دی، او په دې وجه باندې زموږ ډېر وروڼه خویندې داسې چې جیم پرېږدي ای وایي چې موږ وزن نه کموي، نو بیا څه ضرور دی چې موږ دا فالو کوو، دا جیم کوو، دونه ځان ستړی کوو. زموږ مقصد یوازې دا نه چې زموږ صحت ښي ورسره موږ غواړو چې زموږ ویټ کم شي، خو هغوی تاسو صحیح پوهیږئ نه، صحیح ایکسپلین کوي نه تاسو ته. نو نن زه دې باره کې تاسو پوهیول غواړم چې د جیم هغوی چېرته وایي چې جیم وزن نه کموي. د دې خبرې نه د هغې مقصد دغه دی چې هغه لکه اوس یو انسان دی، هغه ډېر زیات غټ دی او په هغه باندې ډېره زیاته چربي ده، او چې ورته وګورې یا بې انتها غټ ښکاري، او د ډېرې زیاتې چربۍ په باوجود که نه چې هغه ډېر زیات غټ ښکاري. السلام علیکم. نو د ډېرې چربۍ په وجه د هغه وزن دومره ډېر دی که نه، دومره زیات دی چې 90-100 kg دغه وزن به وخیږي. یو طرف ته تاسو یو جیم ټرینر دی چې هغه تاسو ګورئ بلکل فټ سمارټ ښکاري، په کتو باندې بلکل فټ سمارټ دی، او کوم چې دا چربۍ والا غټ پړسېد انسان دی ده ته تاسو 3XL سایز کپړې ورکوئ، او هغه چې کوم جیم ټرینر دی هغه میډیم سایز کپړې هم په هغه باندې ښایسته راځي. خو چې کله دی تاسو په ویټ مشین ودروئ نو د دې جیم ټرینر وزن چې دا هغه چې چربي ده په ډېر غټ دی، د هغه وزن چې 90 kg وي 100 kg، نو د جیم ټرینر وزن چې کوم دی ویټ هغه به 110-120 kg وي، د هغه نه به زیاتې کم بني. نو زه تاسو ته دا لکه هغې ایکسپلین کولی صحیح نه شي، باقي تاسو ته دا ویل غواړي. نو ځکه یې تاسو ته دا خبره کوي چې تاسو دې ته مه ګورئ. که تاسو وایي چې زه جیم کوم نو د جیم ویټ کمولو سره څه نشته، مطلب دا نه چې تاسو سلم کېږئ نه، کمیږئ نه. ګورئ چې تاسو 3XL XXL شرټ اچوئ نو تاسو به میډیم او سمال سایز شرټ ته راشئ، نو دا څه فرق نه دی، دا راځي بلکل راځي. او کوم چې انسان باندې چربي وي بې انتها په کتلو څنګه ښکاري، جیم ټرینر ته تاسو کله وګورئ څنګه لګي، تاسو ته ښه لګي. نو د هغې مقصد دغه دی چې کله تاسو جیم ته راځئ نو تاسو د ویټ مه کوئ، مقصد دا نه چې کمیږئ نه، تاسو بلکل چربي در نه ختمیږي او غوښه در باندې راسي، او غوښه بیا مسل ګین کېږي، مسل او شیپ کې ښه ښکلي شیپ کې هغه ستاسو وجود کې ایسارېږي، او یې سره ستاسو صحت چې درته وایي چې دا د ښه صحت لپاره دی، نو صحت هم ورسره ښي او ښه فټنس او هر څه راځي. او بل دا چې تاسو کپړو نه ټول همیشه زه تاسو ته یم چې تاسو د خپل کپړو نه د سایز پته لګولی شئ. تاسو که جیم هم کوئ نو تاسو چې XXL 3XL شرټ اچوئ نو تاسو به میډیم ته راورسئ، وزن به تاسو ته وایي چې څنګه مخکې و هغسې به درته بیا هم ښیي، کله به ته یې نه زیات ښیي. نو دې کې انسان زړه وایي چې او دا زما وزن دی، زه اړو کم شوی یم، نو د ویټ مشین په خبره لاړ شي او دی هغه جیم پرېږدي. نو ما چې زه تاسو ته دا ووایم چې هغوی درته ځکه دا خبره کوي چې جیم سره د وزن کمولو څه نشته، ځکه چې جیم چربي ټوله ختمه کړي، انسان سلیم سمارټ شي، خو وزن درته زیات ښیي، ځکه چې تاسو یو ورکوټ سمال سایز پلیټ راوالئ او یې کې تاسو غوښه راوالئ، او بلکل فل غټ سایز پلیټ کې تاسو چربي کېږدئ، خو چې کله تاسو د دې ویټ وکړئ نو چربي به سپکئ، غوښه به پرې درنه وي. نو د جیم دا دی بلکل تاسو وزن کمیږي، خو مطلب د جسم نه چربي وځي، او چې درته وایي وزن نه کمیږي، نه ځکه نه کمیږي چې چربي لرې کېږي او غوښه جوړېږي او مسل ګین کېږي او په خشته خشته شیپ کې ښکلي شیپ کې هغه جسم کې ایسارېږي. نو امید دی چې نن به تاسو زما په دې خبره باندې پوه شوي یې. نو په دې وجه ټرینران صرف دا خبره وکړي
چې پوره ایکسپلین کوي نه تاسو ته. هغې صرف دونه وایي چې که تاسو وزن کمول غواړئ نو بیا د جیم هیر کوئ. جیم کې د وزن کمولو څه نشته دی. نو خو هغې دا نه وایي چې وزن خلکو ذهن ته دا راشي چې زه کمیږم نه او زه همدغسې یم او وزن نه کمیږي نو زه بیا څه کوم. نه هغه تاسو صحیح پوه نه شئ. هغه مطلب دا دی چې وزن چې دی د غوښې ډېر دی او د چربۍ وزن کمی. خو په ښکارېدو باندې د چربۍ انسان حد نه زیات غټ موټا ښکاري. د خلکو د خندا شي که نه چې ډېر زیات غټ شي، خېټه غټه شي، مطلب دا ټوله چربي ده په انسان راغوړي. خو چې کله تاسو جیم سټارټ کوئ نو چربي کمپلیټ ختمه شي او غوښه چې ده دا په وجود کې د ښه ښکلې مسل او یو ښایسته شیپ سره جوړه شي. نو د غوښې وزن چې دی د چربۍ نه زیات وي. نو صرف په ویټ مشین تاسو ته دا ښیي چې ستا وزن اړو کم نه شو. خو تاسو په خپلو کپړو نه اندازه کوئ. تاسو چې څوک وویني درته به وایي چې هلکه دومره وزن دې کم کړو. وزن به کم نه خو په ښکارېدو به تاسو سلیم سمارټ ښکاره شي. او تاسو کله هم چې څوک وایي چې زما دې وزن کم شي، زه دې فټ شم، څوک جیم جوین کوي، څوک اکسرسایز ویټ لفټینګ جوګینګ واکس هم کوئ، نو تاسو مشین چې دی ویټ مشین باندې مه ودرېږئ. تاسو د کپړو سایز نه خپل اندازه اخیستل شروع کړئ. تاسو ټریپل لارج سایز وکړه نو هغې نه به تاسو ډبل ته، بیا ایکسټرا لارج ته، بیا لارج ته، بیا میډیم ته، بیا سمال سایز ته. نو دقسې به تاسو ته پته ولګي چې واقعي تاسو کمیږئ وزن. او هر یو انسان چې ویني تاسو ته به وایي چې وزن دې کم شوی دی. نو ویټ مشین چې دی دا یو زبردسته دوکه ده. دا به تاسو د هر څه نه وباسي او دې کې به بیا تاسو پاتې راشئ. نو ویټ مشین چې دی دا بالکل لرې کوي. ما درته وویل چې په کوم انسان ډېر زیات خېټه یې غټه وي او ډېر بې انتها غټ وي او داسې تاسو هر انسان وایي چې دا ډېر غټ دی. خو چې کله یې په ویټ مشین ودرېږئ نو د هغه او د یو سلیم سمارټ د جیم ټرینر وزن ویټ چې کوم دی برابر خیږي. ولې چې په د غوښې وزن د چربۍ نه زیات دی. نو امید دی چې تاسو به نن په دې خبره باندې پوه شوي. او ستاسو خور پوښتنه غواړي تاسو نه اجازت، ولې چې دا خپل چې کوم واک کوم دا هم پوره کول دي. نو چې دنیا په هر ملک هر ګوټ هر ځای کې ښاد خوشحاله آباد اوسئ. په لوی الله م سپارم د الله په امان.